کو نن چې زه چېرته راغلی یم بټیکو مارکو ترمنځ یعنې مارکو یاده کړې مارکو له راغلی یم وروره نو دلته د مالټو باغونو ته وطني تولیدات څخه استفاده وکړو او راغلو چې لږ مالټې وخورو او کور ته مو یوسو نور دوستانو ملګرو ته مو یوسو. ما نوم صداقت دی او برني رسلين یم پشایي ډېر السلام علیکم. زه سردار خان جانی نن یو ځل بیا ستاسو دپاره د ساینس شهین افغانستان نه نو الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې ډک ژوند به لرئ. ګرانو کتونکو نن چې زه چېرته راغلی یم بټیکو مارکو ترمنځ یعنې مارکو یاده کړې مارکو له راغلی یم وروره نو دلته د مالټو باغونو ته نو دلته ماشاءالله نن سبا خو د مالټو سیزن ډېر ګرم دی نو هغه ښکلا به تاسو سره شریکوو. تاسو به یې ګورئ مونږ خو به خامخا ګورو ځکه چې وروره مونږ تر سترګو وړاندې دي نو مونږ سره اوسئ. الله دې وکړي چې را سره تنګ نه شئ را سره اوسئ. مننه.
بیا خر اغلاس کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې کاریګرانو سره به هم خبرې کوو. یو کاریګر خو موږ سره مخامخ ناست دی، مالټو کې ګوره ایخوا دیخوا یې اړوي راړوي. وروره د ټولو نه وخت قربان دي، کتونکو له ځان ور معرفي کړه. زما نوم صداقت دی او درې نورو اوسېدونکي یم پشه یم. ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله. مالټو کې خو ماشاءالله تجربه لري، هلکه ګوري ایخوا دیخوا اړوي راړوي. لګیا او والا چې بس لګیا وي بس کار دی، کار کوو. ډېر ښه ډېر ښه. بس همدلته کار کوې؟ همدلته کار کوو. ډېر ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي مالټو کې تجربه لري؟ ډېر وخت کېږي زموږ هلته. که نه؟ ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله. مالټه خو ډېره ده، ښایسته ده ماشاءالله، که نه ده؟ ډېر ښایسته مالټه ده، که نه؟ ښکلې مالټه ده. او ماشاءالله ماشاءالله مالټه صحیح ده. څنګه ده خوراک پکې کوي که نه؟ ولې نه او اجازه شته موږ خوراک وکړو. مننه ډېر ښه. بس ښه وروره، بس ښه وخت درته غواړم. مننه. خیر اوسه، مننه. ژوندی اوسه، خیر اوسه. بیا خر اغلاس کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې یو د مالټو دوکاندار سره به هم خبرې کوو. دا خو مارکو ساحه ده، دا کوم باغونه مې درته وښودل هغې نه بهر ساحه کې ده، سر نه ونیسه تر عین تر بیخه پورې دا ټولې د مالټې خرڅېږي ماشاءالله. د ټولو نه مخکې خو ګرانه دی، کتونکو ته ته ځان ور معرفي کړه. زما نوم حنیف الله دی، د غنیخیل ولسوالۍ ګلۍ کرې اوسېدونکی یم. مننه. فعلاً په دغه ځای کې دغه مالټې خرڅوه. ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله. تاسو سره خو مالټې مونږ ته دې ځای معلومېږي ډېره ماشاءالله ښه مالټه ده. دې کې قسمونه شته که نه؟ څو قسمه مالټه به لري؟ قسمونه پکې شته، دا 8 قسمه مالټه لري. 8 قسمه. تا سره فی الحال څومره څو قسمه؟ بس موږ سره مې 3 قسمه را سره اوس شته دي، خو هغه نور قسمونه هم نه دي راوړي. د دې قسمونو نامونه درته یاد دي که نه؟ لکه څنګه؟ یو ته لال مالټه ووایه. لال ښه. او یو ته ورسلیټ ووایه. ورسنډیس. او یو ته بلیټ مالټه ووایه. یو ته ګوله ووایه. ماشاءالله ماشاءالله مالټه دغه د دې نومونه دي. ډېر ښه ډېر ښه مننه. ژوندی اوسې وروره. بس مالټه خو انشاءالله روش کې روانه ده، ښه ده؟ هو ښه ده انشاءالله. ډېر ښه مننه وروره. تا نه ډېره ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړو. ژوندی اوسې. مننه.
بیا ښه راغلاست کتونکو یو بل سیلاني هم راغلی دی خاص د مالټو دپاره د سره به یو څو خبرې کوو ګرانه د ټولو نه مخکې قربان د لیدونکو ته ځان ورمعرفي کړه. نوم مې سید حشمت الله ساده ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او راغلی یم بټي کوټ ټماټر خوړلو لپاره. څنګه یې ګرانه دا مالټې ستا خوښې شوې دې دپاره راغلی خوړو دپاره که سیل دپاره راغلی؟ راغلو چې د خپل وطني تولیدات څخه استفاده وکړو او راغلو چې لږ مالټې وخورو او کور ته مو یوسو او نور دوستانو ملګرو ته مو یوسو او ورځ په ورځ انشاءالله ننګرهار خصوصا افغانستان د ورځ په ورځ ارتفاع کېږي او مالټې باغونه ورځ په ورځ ترویج کېږي او موږ خپل د ولایت نه د بټي کوټ ولسوالۍ خلک نه ډېر خوشحاله شو چې ورځ په ورځ دغه مالټو باغونو ته ترویج ورکړي او رونق ورکړي. دلته داسې نور مشهور دی بټي کوټ مارکېټ کې نور څه میوه‌جات شته که صرف شته دغه وخت کې مالټه ده او دغه اوړي کې حمله ثور کې هندواڼې او خټکۍ دي. په دغه وخت کې دغه منطقې دوه میلې لري چې دغه وخت کې مالټه ده او حمل ثور جوزات تر سرطان اوله پورې هندواڼه او خټکي هغه لري میوه‌جات لري. بیا کله بیا هم راځئ چکر کوو بس ولا هره جمعه هره هفته کې بل نه راځو نه مالټو لپاره هم راځو هندواڼو خټکو لپاره هم راځو کال کې څلور دفعې پنځه دفعې د بټي کوټ خواته راځو چکر لپاره او زموږ کمارکو راځو غوښه خوړلو لپاره دغه درې شان دې منطقه کې ډېر مشهور ده. روش هم ډېر مشهوره ده روش ته هم راځي بله او روش هم راځو بله ډېر ښه مننه ژوندی اوسې تاسو مننه ښه ورځ تاسو غواړم مننه سلام علیکم. بیا ښه راغلاست کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې هر لیدونکو سره به خبرې کوو بل سیلانیانو سره یو پکې دا سیلاني دی بلکې ډېر تجربه کار دی ټول نه مخکې حاجي صاحب کتونکو ته ځان ورمعرفي کړه. ستا نوم؟ ما نوم ولی خان. ته کوم ځای اوسېدونکی؟ د همدې مارکو. ډېر ښه ماشاءالله. حاجي صاحب ماشاءالله مالټې خو نن سبا د مالټو سیزن دی او ډېر ماشاءالله ډېر ښایسته مالټې دي. مالټې خو بالکل موږ ته خو ډېرې ښایسته ښکاري. نه ښایسته دي سږکال ډېرې ښایسته راغلي. څنګه دا ډېر لرې ځي که څنګه؟ او د افغانستان ټول ولایتو ته ځي ټول ولایتو ته ځي د مارکو بټي کوټ نه دا همدی مرکز دی ټول ولایتو ته دې ځای انتقالېږي او ځي. د دې حاجي صاحب بل مشهور شی دی د میوو کې یو خو مالټه ده نو شلتالوم لري الوچم لري پالي زردالو لږ کم لري او دا نور شیونه دا درې شیونه مکمله مالټه خو بیخي ښه ډېره لري. درېغه ده ماشاءالله ښه مالټه ده اوس ښه بازار درته غواړم محترمه. دا وه د نن ورځې خپرونه. الله دې وکړي تاسو دا خپرونه خوښه شوي او تر بلې خپرونې مو په لوی ذوالجلال سپارم د خدای په امان.